بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځې موږ په 3D باندې شروع کوو. 3D نه مخکې لومړی باید موږ سره پلان موجود وي چې دا پلان نه مخکې موږ چې کوو 3D موږ جوړه کوو. موږ سره یو پلان دی چې غواړو دی چې کوو 3D جوړه کوو. نو دا پلان دی موږ سره په AutoCAD کې جوړ شوی. نو غواړو دې پلان چې کوو 3D موږ جوړه کوو. نو تیاره دې اندازې موږ ته معلوم دي. عمومي د دې طول چې دی 18 او 15 متر او 15 څه دی سانتي دی، تقریبا 18 راځي. او عرض یې موږ سره دی 14 او 14 متر دی چې دی د عرض دی. نو غواړو دې چې کوو دا پلان دی موږ سره. دې پلان د مخکې موږ څه وکړو او سکیچ اپ کې پلان جوړ کړو، 3D موږ جوړه کړو. راځو موږ سکیچ اپ فایل ته چوز ټمپلیټ ته راځو، مې ته ځان انتخابو. نو لومړی دلته زه واحد بدلوم. واحد ځکه بدلوم چې دلته ساختمان دی وړې اندازې هم پکې دي، نو سانتي متر نه زه استفاده کوم. راځم وینډوز ته، موډل فو ته راځم، یونټ ته راځم. یونټ کې د متر په ځای څه سانتي متر. ورژن ته راځم، دلته څه کوم دا 0 کوم. ما سره واحد بدل شو سانتي متر نه. ښه راځو موږ چې پلان رسمو نو باید موږ دا پاس نه وګورو. ټاپ یو نه ده، ټاپ یو دې شو کوو. راځو اوس پلان کې موږ ته راځو، دلته طول او عرض دې ګورو. دې پلان 18 او 15 15 سانتي سره نور جمع کوو، تقریبا 18 او 80 راځي. 18 متر او 80 سانتي موږ سره دې څه دی دې طول دی. او عرض موږ سره د پلان څو دی؟ عرض موږ ته 14 او 25 14 موږ سره دې څه دی ځکه دلته 25 هغه چې دی سانتي یو دیوال پاتې دی. نو 14 متر دې موږ سره عرض دی. نو راځو موږ دلته خپل فایل ته راځو، ریکټنګل اخلو. ریکټنګل کې ځان اندازې ورکوم چې 18 اشاریه اول اوس اشاره ځکه سانتي متر ما اړولې، نو چې 18 او 80 کاما 1450. نو دا مسله زما څه شو پلان شو، دا عمومي اندازه شو. دا موف کوم. ښه راځم اوس 15 سانتي ما سره څه دی دیوالونه دي. نو دې نه زه افسایډ اخلم. څو دا ګورې ما سره 15 سانتي څه دی دې دیوالونه دي. 15 سانتي دې نه زه افسایډ اخلم دیوالونو لپاره. راځم چې افسایډ ته کمانډ ته کلیک کوم. څو ورکوم؟ راست 25 اشاریه نه ورکوم ځکه موږ سانتي متر ته سره ولې مخکې متر ځکه اشاریه هم ورکوو. موږ دې کوپنولی شو کله چې موږ سره پرو وي. سکیچ اپ پرو ورژن چې موږ سره یې هغه موږ کولی شو. دا اوس موږ سره چې دی سکیچ اپ میک دی، دې کې موږ نشو کولی. 15 سانتي موږ دیوال والا ځای کې همدې پلان په مطابق ځو. لومړی راځو دې برخې ته. لومړی موږ سره چې دی دلته لیکلی ګس روم یعنې د هغه شوی د مېلمنو اتاق. دا موږ سره 400 ضرب 600 یعنې 4 په شپږو کې 4 متر دی عرض دی او 6 متر څه دی طول دی. راځو دلته موږ د ټیپ میجر ټول په واسطه موږ څه کوو دې نه موږ د اندازه اخلو. دا اندازه چې موږ سره مکمل دا طرف ټول څو دی 4 دی. نو راسم دلته موږ څو اخلو ټیپ میجر ټول ته راځم او دې نه فاصله زه اخلم. ځینې وخت موږ سره داسې اوس موږ ته نه معلومېږي چې 18 یا دا موږ رسم کوو. ځینې کېدای شي د شاګردانو په څه کې شک راشي. اوس دې کې ما سره عرض یې کم دی طول یې کم دی کوم اندازې چې ما ورکړي. نو راځم ډایمنشن نه دی ته سلیکټ کوم چې دا طرف یې ما سره څو دی طول یې دی 18 او 80. راځم ټیپ میجر ټول ته د دې دویم دیوال اندازه چې ما اخیستې ده د دویم خط نه څه ولم 4 انټر 4. اوس ګوره ما سانتي متر ته اړوه 4 چې ما ورکړ څه 4 هغې واخیستې چې وایي سانتي واخیسته. نو زه ورکوم 400 ځکه سانتي متر ته ما بدل کړی 400. ښه 400 ما اوس دې خوا ته ګورې یو دیوال موجود دی. دلته دیوال اندازه هم باید دلته جدا شي. نو راځم دې نه یو افسایډ اخلم څو 25 سانتي
ښه دا خو ما سره وشو. لومړی اتاق مونږ ویل چې د مېلمانو اتاق دی 4 په 5 کې دی 4 په 6 راځم دلته افساید اخلم دی نه 4 خو تیار ما سره ده ځکه د افساید ما سره څو شپږ سوه. ښه دې نه بعد ما سره دلته چې دا دیوال موجود دی او د دیوال اندازه څو ده 25 سانتي. دلته مونږ ګورې دا نښه چې مونږ ورکړې ده 25 دا دیوال ما سره 25 دی نو بیا زه افساید اخلم دی نه 25 کم دیوال نه دې دیوال نه خو مونږ افساید اخیستی ګورې مکمل 25 صحیح ده دې زه مونږ ورځو منظم. ورپسې مونږ سره بیا چې دی تشناب دی چې هغه مونږ سره دی هر څو دی 2 په 2 کې دا مکمل هر څه دی ما سره څو دی 2 متره دی. نو دلته راځم چې د دې خط نه ځان چې اخلم او افساید اخلم دی نه څو 2 متره 200 ولیکم. بیا دلته ګورو مونږ چې دی دیوال دی مونږ سره نو بیا چالم زه 25 ورپسې پلان ته ګورم دی نه بعد بیا عمومي تشناب دی د حال هغه ما سره څو 2 متره دی 2 په 4 خو مونږ اخیستی اول کې نو زه څو علمه 2 د دې خط نه زه افساید اخلم څو دې نه 200 ولیکم 200 مونږ ځکه لیکو ځکه واحد هم 6 سانتي متره ده بدل کړی. ښه د هغې نه بعد بیا مونږ سره پلان ته ګورو چې دلته بیا دیوال موجود دی نو بیا مونږ چې 50 سانتي دا دیوالونه ځکه یادوم دا نور هلکان خو ټول پوهېږي دویم او دریم سیمستر والا چې دیوال موجود دی دا لومړي سیمستر والا ډېر پلان چې نه دی ویل ځکه دا وایم چې اتاق کوم اندازې طول عرض اخلو بیا وایم چې دلته دیوال موجود دی د همدې د به چې تاسو چې ذهن پرې خلاص شي. دې نه ما ته اوسه ګوره دا چې ده زینې ځای دی زینه ما سره څو ده 2 ده 2 یعنې 2 ما سره چې دی عرض دی مارش مونږ سره 1 متر دی دلته 2 مارش دی مونږ سره 2 متره او 20 سانتي مونږ سره چې دی اطفایي درس دی یعنې 2 هغه چې کېږي ماشونه دې تر منځ چې فاصله یې دلته موجود 20 سانتي فاصله ده. نو ته راځم افساید اخلم 200 هغې نه بعد بیا پلان ته ګورو بیا چې دی دیوال موجود دی مونږ سره نو بیا 50 سانتي مونږ چې اخلو افساید. ورپسې اتاق دی اتاق دا عرض نه دی دې دیوال تر دې ځای پورې دا ما سره څو دی 4 دی نو راځم تیار 4 مونږ سره پاتې که افساید واخلو په دې دیوال دې خط باندې راځي دا ګورې دلته کې نوم څو 400 دی یعنې 4 متر تیار مونږ سره شته دی دا. ښه اوس راځم د دې اتاق طول چې دی څو دی 6 نو راځم دې اوس دې طرف ته شروع شو دا افساید اخلم څو 600 ولیکم ځکه سانتي متره مونږ بدل کړی. ورپسې بیا دیوال موجود دی 25 سانتي. ښه اوس دا طرف ما سره څه شو خلاص شو. اوس زه وایم چې دا طرف زه خلاصوم ځکه کا خواته زه کار شروع کوم موږ نه دا ګډوډ نه شي نو دې طرف کار زه خلاصوم. نو راځم چې شته ریکټینګل په واسطه کولی شو د پنسل په واسطه هم کولی شو. راځم اول دا دیوالونه دي او د مستطیل نه استفاده کوم چې زر خلاص شي ما سره مثلا دا هم دیوال دی که نه دا دیوال به څه شي 50 سانتي دی راځم دلته چک کلیک دا هم دیوال دی ما سره دا هم دیوال دی دا خو زه کولی شم دا خطونه چې دي اریزر په واسطه چې کوم ده اوس دا دیوالونه چې دا خارجي دیوالونو پورې دا تړلي دا چې کوم دا خط نه دی دا له منځه وړم دا ځکه له منځه وړم وروسته زه دا 3D دی جوړوم دا پوښ کوم نو دا قطع شوي دي دا په یو وار دا نه کېږي. مثلا که زه دا غواړم دا دیوال پوښ کړم د پل نه چې استفاده وکړم ګوره یوازې دا دیوال جګېږي یا نور نه جګېږي ځکه هلته چې دی خط ستا موجود دی خطه دی نو ځکه دا دیوال نه زه کومه
پاکوم. دا برخنی دیوالونه ټول سره چې کوم یو بل سره چې ارتباط ورکړو دا چې کو د منځ وړو. ښه دا چې د ما سره زینه ده زینې مخه ما سره چې د پلان کیله ده نو څه کوم دا زینې مخه چې کوم دا خط دا هم له منځه وړم نو دا هغې ته راځم پنسل نه استفاده کوم دا لاین څه کوم دا اوس ما سره قطع تر څو دا لاین ما سره خلاص نه شي که زه دا لاینونه هم له منځه ځي تر څو ټول دیوالونه یو بل سره څه شي نښتي یو بل سره ارتباط پیدا کړي. او دا برخې چې دي زموږ د پایې دي دا کونجونه نه دي چې موږ پایې چې پایې دي زموږ دې ځای کې هم دا له منځه وړم. دا خو د یو طرف اندازه ما سره شو خلاص شو. اوس راځم پلان ته. ښه ډاینینګ روم نه بعد چې ما سره څه دی اشپزخانه ده نو راځم دلته ما سره چې اشپزخانه ده اندازې زه ګورم ما سره څو ده 3.5 په 4 کې د دې عرض ما سره څو دی 4 دی. اوس دې دیوال نه خاطر زه سایډ اخلم څو 3.5 راځم ټیر میجر ټول ده د دې دیوال نه سایډ اخلم 350 ورپسې بیا دیوال دی 25 دا اشپزخانه خو ما سره دې نه بعد موږ سره چې لیوینګ روم دی اندازې څو ده 4 نو که ځینې زه سایډ واخلم 4 ګورې دې خط باندې ما سره څه دی یار 400 ما سره شته دی. ښه او دې نه ما سره څو دی اندازې چې 4 ده یا اندازه مو ورکو یا تیار د خط دیوال شته دی که نه نو دې باندې زه هم چې کلیک کولی شم بیا راځم چې بل 50 سانتي دیوال لا ما سره ښه دې نه بعد ما سره چې لیوینګ روم نه بعد ما سره دلته چې دی د دې عرض د دې ټولو عرض چې دی 4 دی نو دې نه زه کولی شم دې ته عمومي یو ویبسایټ واخلم د دې داخلي دیوال نه دی تر دې پورې ما سره څو دی مثلا 4 ټایر ما سره د خط شته نو زه راځم ما سره چې دی تشناب دی تشناب ما سره څو دی 2 نو راځم دلته اول د اتاق طول ته راځم اتاق طول ما سره څو 6 عرض یې موږ واغوستو طول ته راځم ټایم میجر طول ته راځم دې نه 600 ولیکم دا ما سره شو. اوس بیا سایډ اخلم ما سره څو دی دیوال 25 ورپسې هلته موږ سره څو یو تشناب موجود و موږ سره څو 2 متره یعنې 200 زه لیکم یعنې 200 سانتي ورپسې بیا چې یو دیوال و 25 ها تشناب د بعد ما سره دلته چې دی بیډروم موجود دی هغه چې دی 4 په 50 کې دی 4 متره اسکو ما سره شته دی نو چې 15 متره دې طول اخلم لیکم 1500 بیا ورپسې دیوال دی چې لیکم 25 ها اوس دا څه کوم پنسل په واسطه دا خطونه چې دي څه نه اخلو. دا ما سره چې تشناب اندازه نو راځم مستطیل دیوال یې ما سره مستطیل ته راځم کلیک او دا نور اندازې څه کوم اریزر ته راځم دا دیوال دی ما سره ځکه اشپزخانه ده او راځم اریزر ته ولاړم څه کوم پاکوم دا اتاق نه وروسته دا ځای زموږ چیرې ده ورنډه پاتې شو دلته زموږ مین ګیټ دی دیوال دی د زه راځم چې کوم دا برخه هم پنسل پاک نه استفاده کوم دا برخې زه پاکوم او دلته چې کوم ځایان نښتي دي هغه څه کومه زه پاکوم د برنډې مخ ته خو دیوال نه نو ځکه دا دویم لاین چې دی دا زه له منځه وړم خو
لومړی باید دا برخه څه شي دلته بند شي تر څو دلته قطع راشي دې دوړ ته مشي قطع غوندې راشي نو زه رانه استفاده کوم نو دا دیوال له منځه ځم دلته هم لکه ټول دیوالونه باید یو سره شي ارتباط ولري دلته هم دلته هم دا دیو دلته منځه ځي او دا هم اوس راځم دا تشناب چې دی دا منځ کې جوړ شوی دا تشناب چې دی د دې اطاق پورې مربوط دی او دا چې دی د دې بل اطاق پورې مربوط دی نو چې کوم دا په مساوي برخې په منځ کې وشو نو دا ما سره څو دی دا ما سره څلور دی څلور دا منځ کې دا د دې منځ کې پارټیشن وال ورکول پارټیشن وال اندازه موږ سره 10 سانتي هم ورکول نیمه خښته یا 20 سانتي هم موږ ورکولی شو نو زه 20 سانتي ورکوم راځم ټیپ میجر ټول ته نو څلور چې 20 سانتي زه لرې کم پاتې کېږي 3 او 3 چې موږ تقسیم کړو 1 او 90 راځي نو زه افساید اخلم څو 190 او دې اندازه نه 190 دا نوي چې راغلي دا اوس یې راغل د 190 زه ورکوم مخکې ما اشاریه ورکوم اندازه اوس 190 مکمل زه ورکوم ځکه دا واحد چې دی ما سانتي متر ته تبدیل کړی دی مخکې متر باندې کار اوس سانتي متر باندې کار کوم راځم دا د ترمنځ کوم دا دیوال دا هم د پنسل پاک واسطه دا برخه هم به څه کوم ها او دا مسر شو دا پلان شو ها دته ما سره زینه دا زه به دا پلان کې دا زینې نه خاصه وکم دا هم به زوخم راځم ته پلان ته لومړی چاک او چاک موږ سره شي د 1 متر دی راځم ټیم میجر ټول استفاده کوم دې نه فاصله اخلم څو یو سلور کوم هغه نه بعد زه هغه ورکوم ران دي ما سره ران ښکاري ران ما سره چې 10 نه تر 15 سانتي پورې موږ ورکول شي 10 سانتي ورکوم 10 همداسې فاصله 10 دا چې یو ټکي غوندې اسانه وي مشکل نه ها اوس دلته زه چې جدا کوم دلته ما سره ګورئ که دا موږ نږدې کړو دا زینه دا منځ کې موږ نیم شوی دا فایي درس دی او دا موږ سره مارشونه دي دا مارش اندازه موږ سره څو ده 1 متر کولی شو 80 سانتي ته تر 1 متر پورې موږ مارش یعنې کوم پتې باندې موږ چې ځیږو پتې هغه نه دی پراخوالی عرض دی هغې ته موږ مارش ویلی شو هغه موږ څه 1 متر ورکوو زه راځم ټیم میجر ټول ته دلته او د دې دیوال نه افساید اخلم څو یو یعنې 100 سانتي ورکوم او دې در نه هم 100 اوس راځم لین په واسطه دا مارش چې دی موږ سره چوک دی دا څوم موږ سره دیوال کې نښتي نو موږ چې کوو دا تر داخله پورې دی او دا چې دی کولی شو نور د مستطیل په واسطه په اسانۍ سره کمپوننت کار کې خو موږ دلته کار نه کوو ځکه داسې موږ بیجیږو بیا هغې کې لږ مشکل پیدا کېږي که نه دا نښې موږ ځکه ټاکو کله چې موږ 3D جیږو دا خطونه بیا موږ سره څه کېږي په دیوال باندې راځي بیا موږ تیار هغې نه لنډ کولی شو چې کړو زینه موږ دلته چې کړو 3D دی رسمه دا نور خطونه چې کوم د پنسل پاک واسطه پاکوم نو دا موږ سره پلان اوس دلته چې دي دلته کړکېګانې موجود دا ګورئ دا موږ سره د کړکۍ نښه ده او دا موږ سره چې دي دروازې نښه ده موږ کولی شو دلته هم دا نښې نه دي دا ونه ټاکو خو
لین نه تیر کو چې دلته موږ سره دروازه ده خو او کله چې موږ 3D اوچت کړه یا دیوال نه اوچت کړه هم موږ کولای شو خو دلته کو چې موږ سره په اسانۍ سره په دیوال باندې شي خطونه راشي چې معلوم شي دلته زموږ اندازه چیرې او هغه د دروازه یا کړکیګانې موږ سره دي لومړی اتاق ما سره چې دی ګیس روم دی نو دروازه دلته موجود ده دروازه ما سره څو ده 1 متر ده نو زه راځم دلته دا ما سره چې ګیس روم دی دا برخه به زه چې کوم دلته باندې شي ښه نو راځم ټیم میجر ټول ده 1 متر 100 سانتي نو راځم چې کوم دلته ما سره دروازه شو زه دا هم دومره پرېږدم دا برخې چې له منځه نه وړم دا کله چې ما 3D او دیوالونه اوچت کړي به له منځه وړم دا نښه زه ځکه ورکوم چې کله دیوال اوچت شي بیا دا نښه پاتې کېږي دې ځای کې بیا مو ضرورت ماته نه چې هلته بیا ضبط سیفټونه واخلم دا راسن معلوم شي ماته ښه ورپسې دلته یو کړکۍ موجود ده کړکۍ ما سره څو ده 2 لاندې هلته چې دی اندازې لیکل شوي دي څو ده 2 یعنې 2 متره ده 200 سانتي یعنې 2 متره راځم ټیپ میجر ټول ته ښه اوس دا خو ما سره مکمل دیوال دی اوس دلته دیوال ما سره څو دی 100 سانتي دی دې طرف دیوال دی 100 سانتي هغه طرف برخه پاتې شوي منځ کې څو دی 200 دی یعنې عرض ما سره څو دلته د اتاق عرض ما سره 4 دی 1 متر دیوال موږ پرېښی 1 متر هغه طرف نه منځ کې موږ چې کړکۍ ورکړې نو زه راځم ټیپ میجر ټول ته او دې دیوال نه زه چې کوم افساید اخلم دې طرف ته څو 100 او د دې دیوال نه هم افساید اخلم اوس دا برخه ما څه شوه دا کړکۍ شو 2 متره نو راځم د لین پاسه د مستطیل پاسه کولی شو دا کټ دا برخه زه پاکوم اوس دا ما څه شو 2 متره چې کړکۍ شوه اوس ګورئ 2 کړکېګانې دلته هم موجود دي نو راځم دلته ها دې کړکیو ترمنځ زه ګورم چې څومره فاصله دیوال دی پرېښی ښه دلته موږ 50 سانتي دیوال پرېښی بیا 2 متره موږ سره چې ده کړکۍ ده بیا منځ کې د 2 کړکېګانو ترمنځ فاصله موږ څو پرېښی 100 سانتي بیا 2 متره کړکۍ ده بیا اخر کې 50 سانتي نو کولی شم د ټیپ میجر ټول په اسانۍ سره یعنې افساید اخلم څو 50 یعنې افساید اخلم څو 200 سل منځ کې بیا ما سره څه کړکۍ ده 2 او دا ما سره خپله شی 50 اندازه پاتې کېږي دا کړکۍ برخه څه شی کوم زه جدا کوم دا یو کړکۍ ده ما سره او دا هم دا ما سره کړکۍ شوه دي ورپسې ما سره چې تشناب هم کړکۍ لري 2 متر تشناب دی 100 چې 1 متر کړکۍ دی او 50 یو طرف دیوال او 50 چې بل طرف دیوال دی راځم دلته دا ما سره ټیپ میجر ټول نه استفاده کوم څو 50 سانتي دی دیوال نه 50 بیا زه 1 متر 100 نو دا مخه ما سره کړکۍ شوه تاسو کولی شئ بیخي کړکۍ دروازه ونښوئ کله چې 3D یا دیوالونه اوچت کړه هلته هم کولی شئ هلته موږ دا اندازه کوو خو هغه ځینې بیا دلته چې لږ اسانېږي ځکه هلته دیوال ودرېږي یو کوم ځایونه تاسو چې فاصلې اخلئ اسانه دلته کولی شو ورپسې بیا عمومي تشناب دی دې تشناب کې هم موږ سره چې ده کړکۍ موجود ده د دې هم هماغه اندازه ده 50 سانتي یو طرف دیوال دی 50 سانتي بل طرف دیوال او 1 متر کړکۍ ده ټیپ میجر ټول ته راځو نو چې هم 50 سانتي او بیا ورپسې 1 متر 100 ورپسې زینې ده زینې کې هم موږ چې د زینې روښنایي دپاره موږ هم دلته زینې ته چې کړکۍ ورکوو کله چې مارچ د هغې ته چوک ته ورسېږئ نو هلته یو کړکۍ موجودې وړه غوندې نو هغه کړکۍ ما هم ورکولی شو
خو دا خو موږ سره اندازه ټاکو د کړکۍ کله چې دا موږ 3D جوړو بیا موږ لاندې د هغه ورکو د خښتې اندازه ورکو چې مثلا 40 یا 50 سانتي خښتې هغې نه بعد ما سره کړکۍ ځکه ځینې دي چې لکه د پانتونو غوندې دا پاکۍ دی یا د پیپ په وسیله یا د اوبو په وسیله داسې کې دا پاکۍ نو که چېرې دا چوکاټ لاندې د هغې نو خرابېږي نو موږ دې دپاره څه کوو دلته خو موږ اندازه نشو ښودلی صرف د کړکۍ ښیو کله چې دا ودرېده عموماً دیوال موږ سره بیا ته موږ اندازه ورکوو چې کړکۍ بیا د ځمکې نه څومره اوچتي ورپسې داسې ده نو 80 سانتي دوه طرف دیوال یې منځ کې 1 متر موږ سره څه ده کړکۍ د ناظم ټایم میجر ټول ته نو د دې دیوال نه فاصله اخلم 180 ورپسې افساید اخلم 100 دا ما سره کړکۍ موجوده حاضر د پنسل په واسطه دا هم په دا چې په دوه برخو یو ته لیکلی باتروم بل ته چې لیکلی ډسټ روم یعنی یو تشناب نه وځي تشناب په دوه برخو شي یو کې چې الماری ده دلته کې چې دي تاسو کالی مثلا یا دسماز وندوي او به چې دروازه لري تشناب نه وځي موږ کولای شو چې پارټیشن هم وکړو راځم نو ټیم شو ټول ته اما 100 سانتي دي در منځ کوم څو دا تاسو خوښه ده چې تشناب ته زیات اندازه ورکوي یا هغه د ډریس روم ته یا د بدلول هغې ته نو موږ یو اندازه ورکوو نو 190 ورکوو ورپسې ما سره چې 100 سانتي چې پارټیشن وال دی اوس د دې برخه دلته چې موږ سره ده هم کړکۍ موجود ده د دې اتاق په دې برخه کې دا بل اتاق دی ما سره اعظم پلان ته د ګورم دې پلان کې ما سره دلته یو کړکۍ موجود ده 100 سانتي 1 متر دیوال یو طرف ته 1 متر بل طرف ته منځ کې 200 یا 2 متر موږ سره چې ده کړکۍ ده د اعظم ټایم میجر ټول ته سالم 100 دې نه حواله هم خپله موږ سره د کړکۍ اندازه منځ کې پاتې کېږي نو حضور په واسطه دا خو زموږ پلان په دویم سیمستر کې دا موږ کړی ځکه هلته موږ ته ویلي چې کړکېګانې بیا ډېرې که نه چې اتاق ډېر روښانه نو تاسو به کولی شئ پلان جوړوئ یو کړکۍ ورکړئ که نه مقصد جوړ کړئ دلته خو په ستاسو مطابق موږ کار کوي په هدایت مطابق نو راځو اوس ګورئ دا اتاق باید دوه کړکېګانې لري د بل دیوال ته شا طرف ته دوه کړکېګانې دې موجود دي نو دا کړکېګانې موږ څه کوو تېرېږو نه پرې دیوال یې موجود دی یا پرې یو طرف نه کړکۍ بس دی بل طرف ته دیوال دی دې نه موږ تېرېږو یو کړکۍ بس ده نو راځو اوس دې طرف کړکېګانې خو خلاص شي باید دروازې هم د دې طرف څه کوو خلاص کړو د اتاق دروازه خو شو اوس دلته تشناب د دې عمومي تشناب د دې تشناب او د اتاق څخه دروازه پاتې ده راځم دلته ګوره دا تشناب دوه دروازې یو د څه دی عمومي دی چې نوځي ډریسینګ روم دی ورپسې بیا څه دی د باتروم دی نو دا مثلا د تشناب دروازه به همیشه 10 یا 20 سانتي د هغې نه چې وي د اتاق د دروازې نه کوچنی وي هغه ما سره یو ده زه کولی شم دا 90 کمه یا 80 کم ځینې وخت دواړه اندازې خلک یو شی ورکوي نو زه دا باید دیوال څه کړم یا راځم ټایم میجر ټول ته دې نه ورکوم زه مثلا 90 تشناب دروازه ما سره باید څه وي دا مخام بندوم ده دا طرف ځکه بندوم چې ما سره دا چې دروازه ده دا دروازه نه او دلته هم دروازه موجود ده دا دویم تشناب ګورئ دلته هم دروازه چې ده موجود ده دا دروازې چې دي دیوال پورې تړلې دي یعنې فاصله نه لري لکه داسې تړلې دي تیار دیوال ځینې داسې چې دلته لږ دیوال یې خښته دیوال یې بیا هغه دروازه یې موږ سره خو دلته چې دي دا ټول دیوال پورې څه دي تړلې دي چوکاټ یې مربوط دی که مثلا داسې دیوال موجود وي نو دیوال اندازه تاسو دلته څه کوئ جدا کولی شئ افسیټ واخلئ دیز نه دیزې پورې
څومره چې د 10 سانتي 80 سانتي بیا هغې نه بعد تاسو وکړئ کړکۍ هغه والئ دروازه والئ. نو دلته هم د تشناب دروازه چې ورکوم د دې اندازه به هم ما سره څه وي نه وي. اساس خو دا چې دروازه دې طرف ته ورکوي دې طرف خو چون دلته دیوال دی کېدای شي المارۍ ورکړي نو موږ دې طرف ته هم دی اندازه اخلو څو نه وي. پنسل په واسطه داسې کوم جدا کوم. ښه اوس دا مثلا عمومي تشناب دی د حال دننه دا هم دروازه لري د دې هم 90 سانتي دی چې ده زه نو راځم دلته چې اف ساید اخلم پنسل په واسطه دا هم چې کوم زه ډرا کوم دا طرف هم زه کوم. ښه دې نه بعد ما سره چې دې طرف یو د دې اتاق پاتې اوس اتاق دا برخه ګورئ دا چې دا دیوال پورې تړلی نه دلته یو 10 سانتي چې دیوال موجود دی نو زه کوم دا خو دیوال شو دې طرف دروازه چې راځي اول 10 سانتي دیوال بیا دروازه دلته راځي نو دې نه زه چې کوم اف ساید اخلم 10 سانتي دا ما سره دیوال شو دې نه بعد زه 1 متر ورکوم څو یو 100 سانتي دا اوس ما سره څه شو دروازه نه پنسل په واسطه کوم دا دا برخه ورپسې اشپزخانه ده اشپزخانې ته راځو. اشپزخانې ته هم ما 1 متر دروازه مونږ په نظر کې نیسو دلته دیوال هم لري 10 سانتي او یو کړکۍ هم لري چې د کړکۍ اندازه مونږ سره څو ده 200 ده خو دیوالونو اندازه څو ده یو طرف بل 15 ده ځکه 3.5 دی 3.5 کې چې 2 کړکۍ شي مونږ سره 1.5 پاتې کېږي 1.5 مونږ په 2 برخو شولې 15 سانتي یو طرف دیوال او 15 سانتي بل طرف ته دیوال دی. نو راځم دلته د دې کړکۍ کار خلاصو ټایم میجر ټول ته اف ساید اخلم 15 او دې طرف نه هم اف ساید اخلم 15 پنسل په واسطه اوس دلته چې دروازه موجود ده خو اول چې ده یو 10 سانتي دیوال دی نو راځم ټایم میجر ټول ته دې نه اف ساید اخلم 10 بیا دې نه اف ساید اخلم چې دې نه ما څه د څه 100 پنسل پاک وسیله مه کوه له منځه وړو. ښه د اشپزخانې کارم خلاص اوس راځو دې اتاق ته دا اتاق لیوینګ روم ګورو دا اتاق چې دلته دا دیوال دی کړکۍ موجود نه ده خو دې طرف چې 2 کړکېګانې موجود دي نو چې 2 کړکېګانې جدا کوو دې ده دلته کړکۍ موږ سره دلته شته دی دلته 2 کړکېګانې چې جدا کوو ما سره څو ده ګوره د موږ ټول اندازه ګذاري د پلان کې کړې 200 یو کړکۍ ده 200 بل سلیمانس کې فاصله ده او 50 سانتي یو طرف 50 سانتي بل طرف د دې دیوال دی. نو راځم دلته ټایم میجر ټول ته 50 ورپسې 2 ورپسې بیا چې منځ کې 100 ورپسې بیا 2 او تیار د 50 سانتي موږ سره دیوال دی. نو راځم د پنسل نه استفاده کوم او 3D کې بیا د دیوال چیک کېږي ټولې برخې چیک کېږي بیل چیک کېږي یو مشکل بیا ته چیک موږ ته دا پیدا کېږي. ها راځو زه د دروازه ده ما سره دروازه هم دلته 10 سانتي چې لري دیوال لري ټایم میجر ټول ته راځم 10 نه بعد ما څه یو دا مو سره شو. ها ورپسې د تشناب دی دلته هم زه دروازه ممتعینو دا تیار دیوال پورې چې دي
تړلې دي څه د فاصله نه لري یا منځ کې دیوال موجود نه دی. ښه د دې اتاق پورې مربوط تشناب چې دی دروازه طرف ته ده، نو دا تشناب چې دی د اتاق پورې تړلی دی. راځم هغه سایډ اخلم څو 90 او د دې تشناب د اتاق تشناب چې دی مربوط دی دروازه دلته ده، نو راځم دلته سایډ اخلم 90. دې منځ کې چې صرف دیوال دی، کړکۍ نه ورکړه، ځکه تشنابونه بېل دي د اتاق. که کړکۍ ورکړو بیا کېدای شي یو بل ته وګوري، ځکه نه ورکوو کړکۍ. خو دلته چې دی که دلته دا بهرنی دیوال دی، موږ دلته کولی شو کړکۍ ورکړو دې تشناب ته. راځو چې ټیمیزوټونه استفاده کوو. فاصله اخلم څو 50 ورپسې 1 متر. په منځ کې ګلدار هغه مو لګي، خو بیا مواس ورځي او بل ته. ښه راځو د آخري اتاق ته. د دې کړکېګانې ګورو. دا مو سره 2 کړکېګانې راځي، یو دې دیوال پورې مربوط دی او دلته ده. دیوال پورې مربوط چې ده 2 متره موږ سره کړکۍ ده، فاصله یې څه ده 1.5 سل، یعنې 1.5 متر دیوال یو طرف ته، 1.5 متر دیوال موږ سره بل طرف ته ده. نو راځو ټایم میجر ټول ته. دې نه فاصله اخلم 1.5 سل او دې نه هم فاصله اخلم څو 1.5 سل او دا هم موږ چک کوو. دلته څه ده؟ دلته د دروازې ته راځو، دروازه ده د دې اتاق. دلته ګورئ دروازه هم څه ده 1.5 سانتي دیوال دی، هغې نه بعد دروازه شروع کېږي، یعنې د دیوال پورې رسن اعتبار نه لري. نو راځم دلته ټایم میجر ټول ته او 1.5 سانتي چل. دې نه بعد یو اتاق دی ما سره 1 متر څه څنګه؟ نه دا موږ نه بندو، او دا ډایرکټ تیار دیوال دی، ځکه دا طرف هم دیوال دی او دا طرف هم دیوال دی. ښه دلته راځو. اوس دا اتاق چې دی څه برنډې سره دی، نو دا برنډې ته به هم یو کړکۍ راولري. په پلان کې موږ سره موجود ده، په پلان کې موږ مین ګیټ هم څه ورکړی کړکۍ ورکړي. نو راځو دلته موږ سره 4 متر عرض دی، 2 متره موږ سره کړکۍ ده او سلسل چې دی شاوخوا دیوالونه دي. نو راځم دلته ټایم میجر ټول ته. ګوره ټایم میجر ټول نه موږ څومره استفاده دی کوو، څو سلو سل دی خانو. دا ما سره څه خلاص. که تاسو پلان باندې کار کوو، هېڅ کړکۍ په پلان کې مه ورکوئ. کله چې 3D اوچت کړه بیا وکړئ چې په اسانۍ سره دیوالونه اوچت شي. اوس چې که زه دا اوچتوم او په شاپونه استفاده کوم، نو هر دیوال ته راځم بېل بېل به دا څه کوم، دې ته اندازه ورکوم. دا څه کمال چې وکړو چې تا لږ اسان دی تاسو ته که نه. کله چې هلته دیوال ودرېږي نو دیوالونه کونج پیدا کوي، نو بیا نه شي کولی تاسو چې بیا لږ مشکل جوړوي. اوس راځو مین ګیټ ته. مین ګیټ اندازه موږ سره څو ده 2 ده موږ سره 80 سانتي یو طرف کړکۍ ده، 80 سانتي بل طرف کړکۍ ده، او 115 سانتي د کړکۍ نه خواته دیوال دی او کړکۍ نه دی خواته. کړکۍ موږ نه ورکوو، راسن څو ورکوو 2 متره موږ څه کوو مین ګیټ جلا کوو. او دا 80 چې موږ د 115 سره جمع کوو 115، یعنې 115 دیوال یو طرف، 115 دیوال بل طرف. راځم ټایم میجر ټول ته. د دې دیوال نه فاصله ده 115 او د دې دیوال نه هم څو 115. دا مسکې ما سره مین ګیټ.
دا مسره پلان مکمل شو، کړکېګانې مکمل شو، دروازې. اوس راځو ګیس ته 3D جوړو. 3D اسانه دی، پوش او پل نه مو چک او استفاده کوو. ایزومتریک ویو ته دی ورځو. ګور اوس دا سطحه بېله شوه. که دا کړکۍ دروازې موږ نه ورکړی، که موږ کلیک کوو داسې نو دا ټول دیوال نه شي یو بل سره نښتي، ټول یو ځای اوچته دی. په اسانۍ سره پوش او پل شي. بیا چې دلته کړکېګانې ورکې هلته بیا درته ودرېږه چې دا کار ته خلاص کړم، یو کړکۍ بیا زه بنده وړم، بیا هغې باندې به هم کار وکړو چې هلته بیا لږ مشکل درته جوړوي که نه. نو دا ښه دی، اوس تیار سطحه ده، مونږ کولی شو. خو هلته ما سره چې اوچت شي ما سره بیا نه کېږي. څو متره یې مونږ سره 300 درې ورکوو چې 15 مونږ هغه پکې نیسو. زه 15 درې ما اوچت کړو، 15 هغه نیسم، 3 او 15 شو. 3 او 15 اتیا ورکړه، 15 چې مونږ سره سلب دی هغه مونږ کولی شو. نو بیا دا راځم پوش او پل ته. دا د ما سره کړکۍ شوه، دا په خپل حال چې ده پاتې کېږي. دا او دا ګوره جګوی. اوس ګوره زه ورکوم چې 3 صحیح. دا برخه دا مونږ د کرسي اندازه ورکوو چې کرسي مونږ سره څومره 60 سانتي 60 سانتي مونږ سره څه شو د دې اندازه شوه. دې طرف چې کوم مونږ پاس هم لږ اندازه ورکوو مونږ، نو د پاس هم کولی شو داسې اندازه دې ورکړو. یا دا ته خفه نه شي، هماغه کار کوو. او بیا به اوس مشکل وګورې، بیا ونه وایې چې استاده دا خو ډېر سخت و. دا صحیح دی، ځینې وخت کېدی شي هلک هغه لري. خیر بیا مخامخ سره نه شي که نه، دا خو اسانه دی، په دې طریقه خو پوه شوئ چې داسې هم کولی شو. اوس به هغه طریقه خیر اپلای کړو. خطونه دي دا خطونه دي دومره کله چې رسمه مشکله هو، کله چې له منځه وړي بیا په اسانۍ کېږي. ګورې په اسانۍ سره له منځه لاړ. کنټرول ځای چې د کوپې ته راځي ده. دا ځینې خط چې دی ځینې ګوره د څه راځي مارش راځي دلته سیخان ورکوي. دا دیوال کې داخل ننوتي څه شی ښکاري چې دا خو صبر وکړئ نه ویلېږي. دا وزا برخې مات شي له منځه لاړ. ښه دا پاتې کوم هغه طرف دی تشناب دا شوي دی. صحیح ښه صحیح. اوس راځي زمیتر وي ده. اوس دا څه کوم اوس ګوره که کلیک وګورې ټول دیوالونه ما سره څه شو سلیکټ په یو وار 3 دا موږ سره 3D شول دی. دیوال نه موږ سره شو اوچت شو. 3D کې هم دا سخت هم دی دیوال نه اوچتول. ګورې دا دلته موږ دا ډیزاین څنګه جوړ کړو د کوم جوړ وګوره دا خطونه په دیوال لاغړو. اوس په اسانۍ سره کولی شو موږ د زینه دلته څه کړو جوړه کړو. ښه لومړی راځو موږ د زینې کار خلاصوو، هغې نه بعد بیا موږ د کړکۍ او دروازو ته تېر راځو.
نو دا به تاسې زوم کوئ. یو افساید اخلو. 3 متره ما سره وشي نه دیوال شو. چوک چې راځي په 1.5 متر کې راځي ما سره د دیوال په منځ کې. یعنې دیوال ما سره 3 متره دی، زه چې چوک ورکوم چوک نیم کې راځي. نو زه لاندې دې خط نه زیات څه کوم افساید اخلم. راځم ټایم میشر ټول ته 1.5 ښه. تاسو دې مشکل سره ډېر مخامخ شئ. داسې ډېر زوم کوئ که نه، او اوس دیوالونه اوچت شوي دي ډېر. ښه اوس دلته راځم. اوس رانه ورایز ته دی راځو. رایز ما سره سوی 15 سانتي زه رایز ورکوم. راځم ټایم میشر ټول ته او دې نه زه څه والم 15. د دې نه هم زه 15 والم تر څو چې هغه نیمایي هغې ته ورسېږي 1.15 ته. دې نه هم زه کوم 15. دلته ګورو هلته ما څه چې راځم. اوس زه چې کوم د پنسل نه ګوره تیار رنګ خو ما سره دی دلته دیوال کې. پنسل نه استفاده کوم. دلته نه کلیک دلته یو پته ده. دویمه پته دیگه که موز لگو خوزید که نه کلیک بلزی که رو موجود کنترل زد. کولی شم دلته هم چک کوم دا چوک دی زما. دا اول زوم آف کوم زه. اوس دې طرف ته راځو. دې طرف ته چې راځو پنسل نه استفاده کوو. دلته کلیک کړو. اوس دې نه مو چک کوو افساید. راځم ټایم میشر ټول ته دې نه چک کوم 15 راځ دی مو سره 15 سنټر 15 په اسانۍ سره چې دا برخه مو سره چې ډېر کوچنۍ ده. هر لاین دې طرف دې باندې کلیک کوئ. هسې نه افساید یو ځینه
کولی شو موږ هر طرف نه چې تاسو خوښه وي 15 دا مثلا چې 15 ده ښه اوس یې کوم دلته هم دا پته یې موږ په نښه کوو پرایز دی بیا ورپسې څه دی رن دی ورپسې پرایز دی اوریج نه بیا ده رن لازم به ښه اوس کولی شو دا خطونه څه وکړو له منځه یې जेबेगे हाँ अब अकेले वाले हाँ وزاق دغوري د پتیا غراغله دا موږ څه کوو خپل اندازه موږ چې رایز اورن چې موږ ورکو اندازه ورته ټاکو اما نسبت ارتفاع د موږ 3 متره د اوچت کړ او بل لا فاصله موږ سره شو وزلي خیر دا مشکله مو شي کې دې حلېږي ها ولکه دا مونږ 2.15 ته اغستی وی نو دا برخه ټول په 6 سلاب کې راتلل دی صحیح شو ښه اوس چیک کوو دې نه بعد لاندې مواد دي چې کانکریټ دي ښه راځو چې پنسل نه استفاده کوو دا برخه چیک کوو صحیح شو اوس دې نه زه افسایډ اخلم ټیمپریچر 2 ته راځم دې نه افسایډ اخلم څو کوم 12 شو ما سره او دا برخه چې کوم زه داسې موف کوم تر څو دې برخې سره چې ښه اوس دلته راځم دې رایز او رن کې نه دی نه غلطي وشي که نه لږ مشکل پیدا کوي اوس راځم دلته چوک ته دلته زه هم افسایډ اخلم ټیمپریچر 2 ته راځم څو
12 مې هغسې که 12 دلته هم 12 دلته هم څو 12 ځکه مواد 12 اعظم دې ځینې ده دې نه هوا سره هم څو 12 وزه پنسل نه استفاده کوم راځم دا برخې څه دي و دا نور خطونه په سپاک سره کولی شم له منځه یوسم دا لاین موږ سره دا کولی شي دا برخې هم شی کړي له منځه یوسئ و استفاده کوو د شي څخه په چوکونو چوک ما سره څومره وي سل څو سل سل نور په اسانۍ سره موږ کولی شو زینه م رسمه کړه اطفایي درس دې ته وایي دا ګورئ د دواړو ترمنځ دا نه دی 20 سانتي موږ هم د اطفایي درس ورکړی وو که تا به د ورځ پوښتنه وکړه دغې ته موږ چې د دې او د دې ترمنځ دا منځ ګورئ دا لاندې ښکاري دا اطفایي درس دی 20 سانتي 11 سانتي موږ ورکولی شو دا څومره په اسانۍ سره موږ زینه جوړه کړه دا شی د زینې جوړول اوس راځو دروازې موږ سره کم جوړوو یا کړکېګانې هم نن ولې ډېر درس یو چې دا زر خلاص شي صحیح دی ښه خیر زموږ یو یا دوه دروازې به کړکۍ ورته جوړ کړم نورې کار خپله وکړي صحیح دی او چت به ورته جوړ کړم څنګه جوړېږي دویم مزل بیا اسانه دی دا کاپي که ګروپ که دا ټول دې باندې کلیک وکړه دا ټول ګروپ کا بیا به د کاپي کا د سنډې نه ونیسه دا برخه نه ده د سنډې نه ونیسه او به د دې کم چت کم برخه ځاخري پاغي باندې کیده بیا بس مشکل څنګه چې مشکل لومړی منزل دی چې لومړی منزل څنګه جوړو خو ځل تر راځو کړکۍ موږ څنګه جوړو دته موږ سره کړکۍ وکنه پلان کې دا موږ سره څه کړکۍ ده سلو 200 دا کو زر جوړ کړو اوس ګوره سل پیسې دیز نه والم نو لومړی موجود دی لومړی کړکۍ دروازې جوړ کړو بیا اوس طرف ته لاړ شو یو لاین چې دلته صحیح ځکه دلته دیوال اندازه دلته زه باید تعین کړم 50 سانتي دیوال ما ته دلته نه ښکاري شته دی خو پلستر دی پرې معلومیږي نه نو دلته کلیک کوم او دلته دا ما اندازه هغسې ګوره دلته 50 سانتي ما سره شو اوس دا دلته د 50 سانتي دیوال دلته دی اوس کولی شم دا دی له مخې څه وکړم دا جوړ کړم راځم آفسایډ اخلم کړکۍ 100 سانتي ما سره چې دیوالو کلیک سو 100 بیا سو 200 بیا دې خواته هېڅ نه ورکوم زه کړکۍ اندازه ماته معلومه شوه اوس راځو چې لاندې کرسي ده بیا دا څومره اوچت دی 80 سانتي څومره شي 80 ورکوو پاس نه باید څومره موږ سره 30 یا 40 ځینې شي راسره بیم ته رسولي یا دلته بیم اندازه موږ چې جدا کوو 30 یا 30 ورکوو یا 40 ستاسو دا منځ کې ما څه شوه کړکۍ شوه نو زه لاندې کولی شم د مستطیل په واسطه راکړم دا نور خطونه څه کوم له منځه وړم خو دا ما سره کړکۍ شوه دا بیا څه شي اوس له پل نه باندې استفاده کوو یا کولی شو ډیلیټ بیا راځو پشت پل ته اندازه ورکوو 15 ځکه دیوال موږ سره څو دی 25 شي کلیک کړو راسه موږ سره څه کېږي خو دا موږ سره
کړکۍ لپاره اوس د کړکۍ ډیزاین پکې کوو ډیلیټ هم کېږي خو ځینې وخت به شاته یو پرده غوندې بیا پرېږدي بیا به هغه بیا ډیلیټوئ تاسو ښه اوس کړکۍ ته راځو کړکۍ ډیزاین جوړو ورکوړی غوندې کولی شو اوس ګور کړکۍ اندازه که موږ معلومه اوس ګوره چې د کړکۍ ما سره دا شوه اوس دلته یو ډیزاین جوړوم دا اندازه باید ماته څه وي معلوم وي د کړکۍ ګوره اوس غلط ځای کې کلک کېږي یا لنډ څه کوو دا سلیکټ کوي کنټرول نیسي او دا لاین موو نه استفاده کوو دې نه زه موو کوم ور ټول ما سره راځي کنټرول نه استفاده کوم زه ګروپ نه دی ته اوس د کړکۍ دغه ډیزاین جوړوم راځم چې ریکټینګل ته ها کولی شو دا ټوله شیشه کې منځ کې کوم ډیزاین ورکړي آف سایډ اخلو دی نه مثلا چوکاټ اندازه پنډوالی چوکاټ کو لس دا برخه چې دلته کوم ډیزاین مونږ ورکاو که نه منځ کې دا نیم شي اوس ځین آف سایډ اخلم په مساوي ډول یو 3 سانتي دې طرف ته یو 3 سانتي دې طرف ته ترمنځ چې سیف سایډ غوندې مستطیل اخلو پنسل پاک واسطه چیک کوو دا خطونه له منځه وړو دا هم چیک کوو دا منځ خط هم چیک کوو له منځه کولی شو دا ډیلیټ کړئ ډیلیټ اوس دا پښکو چوکاټ دی موږ سره و یا لس ستاسو خو د لس ها دا ما سره پاتې شو چیک دا هم دې نه کلیک کې دا اندازه ورته وښیو چې دومره ها اوس چیک کوو دې ته پله لګو خو شیشه لګو منځ کې شیشه چې لګې یو خبر هم په یاد وي شیشه موږ د دې چې په داخل کې نه دی یو مستطیل اخلو خو د دې ځای داخل نه دی دې نه کلیک دلته ګورئ میډ پوینټ موږ ته ښیي دې نه تر کم د دې بل میډ پوینټ ته راځو دا موس یې سکرول بار دې امکان نه کوي دا ما پرونی موس هغه سخت تعمیر چې زموږ په بل مخ کو دې میډ پوینټ نه دی میډ پوینټ ګوره میډ پوینټ صحیح شو او دلته هم پنسل باندې لازم ستړی کوم کار هم ډېر وکړو ها دلته هم بل چا سره موس نشته ها دا مې پوه شو اوس زه چیک کوم ګوره که فکر ونه کوې ګوره یو طرف یو رنګ بل ټول یوه سپیس په واسطه موږ دا وکړو دلته مواد ته زه راځم ضرورت څه شو میټیریل ته
یا روډ موږ سره دی سره کوم چوکاټ چې غواړئ تاسو ورکولی شئ کلیک کړئ ګورئ دا برخې هم چوکاټېږي دا برخې هم که دا طرف مو پرېږدو دا طرف سپرانه کې ځکه دیوال ته داخل ځي نو معلومیږي نه خو دا برخې کوم چې معلومیږي لکه دا برخې او دا برخې هم کولی شو یا لنډ د دې دا په لنډ دی هغه څونه مخکې ټول ګروپ کوي یو کلر چې ګروپ شو یو کلیک سره ټول چیک کېږي خپل کلر اخلي دا نور چا رقم ډیزاین اول ځان سره یو سکیچ جوړ کړئ چې څه رقم به دا جوړ شي سکیچ مهم دی ځان سره نور ډیزاین دلته کولی شئ تاسو زه غواړم چې بل طرف دا مات شي که شاد دا طرف یې هم پاتې دی ریورس فیس په واسطه موږ یوازې رنګ نه بلکې دروازه هر څه سرچپه کولی شو هغه مخکې دې مخ ته موږ چیک په اسانۍ سره دا برخې هم پاتې ګورئ دا طرف هم پاتې دا مختلف ډیزاینونه دي دلته ګورئ هر رقم ډیزاین چې ستاسو خوښوي د چوکاټ دپاره چې کوم رنګ کې به دي که نه ښه اوس دا دلته باید موږ څه کړو شیشه ورکړو دې ته ضرورت شته شیشو ته کلیک کوه بل مخې راشي ریورس فیس ته چې بل مخې مو ته راغی راځو دلته موادو ته نو د جنس انتخاب هم میرر راځو چې ګلاس این میرر ته راځو هر رقم شیشه ساتو کلیک کوئ دا طرف ګورئ همسې ډبل کلیک کوئ ټول سلیکټ شي موږ سره رایټ کلیک میک ګروپ یې کړه یو کلیک پې کړه راځه موو نه استفاده وکړه چې دا موو کوم یو کړ کې یو دروازه جوړ کې به په اسانۍ سره کول نور د موږ چې کو دا انتقال کو هم چې دا هم دلته پاتې شي کنټرول سره نیسم دا نو ته اند پوینټ ته دا مو سره چې کړکۍ په اسانۍ موږ جوړ کړ اوس که دې طرف ته هم دې طرف هم سره کړکۍ موجوده و نو ضرور نه دی دیوال برخه چې جدا کوئ ټیم مشر ټول ته راشئ دې باندې کلیک وکړئ